عبدالرحمن بابا فرمای وی دا خو تی زمان نفسا چې دې ذکرم کورو کر او تمام ووتې له عقله په دنیا پسې اوتر نه د فرض د خدای ادا کړل نه سنت د پیغمبر او د پروت یې دا د نزده چې پخوا لرم سفر او هغه تور ویښته دې څه شول چې هم مشک و هم عنبر هغه قد د مجنون بیت شو چې چنار و یا نختر او تن د درز زیر و زبر شو زړه د نشو لرو بر تر پنجه تیر شوی تلازان بولې پسر عبدالرحمن بابا فرمایی وی د 55 کالو وړي دی د چنار غونته سیده تنه دی لکه د مجنون بیت غونته کړو پښوا تور وخت دی لاړ ختم شو دنیا پسې اوتر یې د عقل نکار ناخلی نه د الله فرض پورا کړ او نه د پیغمبر په سنت دی عمل کړو وستا ذهن کار نه کوي چې په سر باندې می ډیر لوی د اخرت سفر پروت دی د 55 کالو وړي دی او تلا ځان ته اوسم ماشوم وې پاسا د آخرت تیارې شروع کا ملګرو داود عبدالرحمن بابا کلام که خوښ شوی مو وي نو ملګرو سره شیر کوي اجازت غواړم د الله په امان